علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رور یو وایس میسج را لګلې دی، هغه کې چې څوک خبرې کوي داسې مشر شخصیت ښکاري، نو زمونږ او د ګروپ تحسین یې کړی، نو الله تبارک وتعالی دې د دې دغه حسن ظن او په موږ باندې دا ښه ګمان دا زمونږ دپاره د خیر سبب او ذریعه وګرځوي، او الله تبارک وتعالی دې د دې نیک ګمان د وجې نه زمونږ دا سینې د الله د دین دپاره او د الله د علم دپاره فراخي، او چونکې موږ سره احسان کړی، نو الله تبارک وتعالی دې د دې په بدل کې د دې ژوند اهل او عیال د خیر او د برکت نه ډک کړي. الله دې موږ یو بل ته د خیر ذریعه وګرځوي. ښه پوښتنې ډېرې مغلقې غوندې پوښتنې دي په دې اعتبار سره چې پوښتنه یې کړې ده، پوښتنه یې پکې کړې ده چېرې د ایجاري او د نیمکاره ته د فقې په ژبه کې مزارعت ویلې کېږي، نو د ایجاري او د مزارعت په باره کې ته پوښتنه وکړه. نو جناب دا خو مستقل کتابونه دي، کتاب الاجاره او کتاب المزارعت. یو اول کتاب وي، بیا هغې نه وروستو لږ وړوکی باب وي، بیا بابونه یي پکې که نه، یو کتاب کې کله ډېر بابونه وي، بیا یو باب کې کله ډېر فصول وي. نو کتاب او باب او فصل، نو دا نه فصل دی نه باب دی بلکې کتابونه دي. نو دا به بیا څنګه سړی په یو میسج کې راونغاړلی شي؟ نو دا او یو ملګري ما ته بله ورځ میسج کړی و، ستا میسجونه دونه اوږده وي، ما سره بیا دونه امبیانې نه وي او زما امبیانې ختمیږي، نو که دا میسجونه دې لږ واړم کي نو بیا به څنګه به سړی میسج وړوکی کي. ښه راځئ خو داسې غټ دغه ټکي به پکې راجمع کړو. اول به اجارې بحث وکړو. اجاره دا په قرآن سره ثابته ده، په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثابته ده، او په اجماع د امت سره ثابته ده. په قرآن سره ثابته ده. دوه پیغمبران دي، موسی او شعیب علی نبینا و علیهما الصلوات والتسلیمات، هغوی باقاعده طور سره اجاره کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتین على ان تأجرني 8 حجج. نو ان تأجرني نو ګوره اجرت پکې راغلی، اجاره پکې شوی. یا د قرنګي موسی علی نبینا علیه الصلوات والتسلیمات، او د قرنګي حضرت خضر علی نبینا علیه الصلوات والتسلیمات، دوی باقاعده طور سره یو کلي ته راغلي، هلته دیوال جوړ کړی. نو موسی علیه الصلوات والسلام ورته وایي چې لو شئت لاتخذت علیه اجرا. نو په قرآن سره هم ثابته ده، او دا قرنګي په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثابته ده. نبی علیه الصلوات والسلام په خپله هم د خلکو اجیر پاتې شوی، او خلک هم په اجرت سره نیولي دي. او په اجماع د امت سره نو د رسول الله د زمانې نه واخله زمونږ او ستاسو د معاصرې زمانې پورې په یو مذهب کې داسې څوک نه دی پاتې شوی چې د اجارې د منع قول یې کړی وي. د ټولو په نسبت باندې بالکل جایز عمل دی. نو دا وګوره نو منعقده په اجماع د امت سره هم ده، لیکن شپږ شرطونه دي. اول شرط دا دی چې دا څوک چې دا په اجاره باندې دا ځمکه ورکوي مؤجر ده به عاقل او بالغ وي. مسلمان پکې ضروري نه ده، کافر هم کیدی شي، خو عاقل او بالغ به وي. دویم مستاجره چې څوک په اجرت ترې نه نیسي هغه به عاقل او بالغ وي. دریم عمل به متعین وي چې د څه دپاره به د نه په اجاره نیسي، څه به پکې کوي، څه به پې کوي. یا مثلا چې دا کوم شی ته په اجاره ورکوي نو څه شی به پکې کوي. او اجاره عامه ده، ځمکه هم کیدی شي، کور هم کیدی شي، دوکان هم کیدی شي، ګاډی هم کیدی شي، داسې ډېر شیان مطلب دا دی سړی چاته په اجاره باندې ورکوي شي. نو دا مفهوم یې ډېر عام دی، صحیح دی. څلورم شرط پکې دا دی چې اجرت به متعین وي. څومره به اجرت تاته درکوي؟ 10 منه به درکوي، 2 منه به درکوي، 20 منه به درکوي، 15 منه به درکوي. نو دا به پکې متعین وي. او دریمه خبره دا ده وقت به متعین وي. ته چې دغه ځمکه، کور، پټی، فصل خو خولې ته راغی، خو پټی، دوکان، کور مثلا دا ته یو چاته په اجاره باندې ورکوي نو ټیم به پکې متعین وي، کال دپاره، 6 میاشتو دپاره، یو فصل دپاره. یو فصل به بیا څونه وخت وي، مثلا بعضې فصلونه زر کېږي، بعضې فصلونه ډېر ټیم نیسي، لکه غنم 8 میاشتې نیسي. نو باقاعده طور سره وخت به پکې متعین وي، صحیح دی. او شپږم نمبر اخیری شرط پکې دا دی چې عین د شي به پکې ختموي نه. ته چې کومه ځمکه ورکوي نو هغه ځمکې نه به منفعت او ګټه اوچتوي، هغه ځمکه به باقي پاتې کېږي. نو که چېرته دا شپږ شرطونه پکې وو نو بالکل دا د اجارې د صحت دپاره کافي دي. دې باندې ډېر بهترین بحث النطف فی الفتاوا کړی دی، دریم جلد دی، او صفحه ده 558 نه واخله تر 501 پورې ډېر بهترین بحث یې ورباندې کړی. نو هلته شرایط د صحت او شرایط د وجود ټولې پکې بیان کړي. د قرنګي ډېر مزیدار بحث ورباندې باقاعده طور سره احسن الفتاوا کړی، صحیح دی. احسن الفتاوا ورباندې غټ کتاب یې ښی دی. نو بس دا غټ ما تاسو ته عرض وکړه چې دا غټه مسله ده. احسن الفتاوا جلد اول جلد دی او صفحه ده 215 کتاب الاجاره. د قرنګي حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله امداد الفتاوا کې په دې باندې لوی بحث کړی. کتاب د دریم جلد او صفحه ده 304 کتاب الاجاره.
اوږد بحث ور باندې کړی او ها کزام د قرنګ راځه بیا د فتاوا حقانی ور باندې باقاعده تور سره ډیر مزیدار بحث کړي. فتاوا حقانیه بیا دریم جلد او صفحه د 551 او کتاب الاجاره. نو خلاصه د خبرې دا شو چې اجاره دا بالکل جایز عمل دی او مثلا لیکن خپل شرایط پکې دي. السلام علیکم ورحمت الله.